د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه نیکې هیلې دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. زموږ درېیمې ویډیو ته ښه راغلاست د آلمان د تابعیت د ازموینې په هکله. دغه ویډیو هم د 51 سوال نه تر 75 سوال پورې ده، نو هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ. 51 سوال مو څه دی؟ Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass یعنی په یوه څلور اړخیز دیموکراتیک ملک پورې لاندینی یو ځواب نه اړوند کیږي. کوم ځوابونه دي؟ Dass Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können. دا چې خلک یعنی څه ونشي کړلی هماغه خپل عقاید په انتقادي ډول باندې د دولت په خلاف باندې ووایي، دولت په خلاف باندې خپل هماغه عقاید د انتقاد په شکل باندې وړاندې کړي ورته. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen. دا چې خلک په ډېره مسالمت آمیز ډول باندې په ډېر یعنی بې له کوم خطر څخه دوی وکولی شي چې مظاهره وکړي، په مظاهرو کې ګډون وکړي. دریم Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. دا چې خلک له ځینو شخصي پولیسو څخه بې د کوم دلیل څخه څرګنده شي هغه ونیول شي، هم دستگیر ورته وایي فارسي کې دستگیر. یعنی دا چې خلک بې د کوم دلیل نه د شخصي پولیسو له ډلې څخه څه شي ونیول شي، دستگیر شي. او آخر ځواب jemand ein Verbrechen begeht، دا چې یو شخص یو جنایت ترسره کړي und deshalb verhaftet wird، نو له دې کبله څه رقمته شي؟ جریمه شي یا هم دستگیر شي. اوکې، کوم ځواب د دې آلمان د دغه ځواب اړوند مربوط کیږي؟ زموږ دریم ځواب چې یعنی خلک پرته د کوم دلیل نه د شخصي پولیسو لخوا باندې ونیول شي. درې نور ځوابونه غلط دي. 52 سوال ته راځو. Was bedeutet Volkssouveränität? Alle Staatsgewalt geht vom یعنی د پر خلکو باندې حکمروایی څه شي په معنا ده؟ د یوه ملک او بل دا چې alle Staatsgewalt geht vom یعنی د یوه ملک هماغه د پیاوړی کېدو یا د هغه قوي کېدو ریښه هغه عامل هغه منبع د کوم ځای څخه نیول کیږي. اوکې، نو د خلکو حاکمیت څه شي په معنا دی او د یوه ملک هماغه سرچینه د پیاوړي کېدو د کوم ځای څخه تشکیل کیږي. Volker aus خلکو څخه، Bundestags aus هماغه مجلس څخه یې پارلمان څخه یې، preußischen König aus له پروس پادشاه څخه یې، یا هم Bundesverfassungsgericht aus او یا هم دا چې د هماغه د آلمان د ملک د هماغه غټې سترې محکمې لخوا څخه، یعنی د کوم ځای څخه ټاکل کیږي د آلمان دولت هماغه پیاوړیتوب او هماغه اقتدار یې له خلکو څخه، ځکه خلک مشروعیت ورته ورکوي. پس له دې کبله درې نور ځوابونه غلط دي. ځو 53 سوال ته. Was bedeutet Rechtsstaat in Deutschland؟ یعنی په آلمان کې قانونمند دولت څه شي په معنا دی؟ په آلمان کې همدا قانونمند ملک هیواد څه شي په معنا دی؟ Der Staat hat Recht، دا چې همیشه هماغه حق په چا پورې اړه لري؟ په دولت پورې. Es gibt nur rechte Parteien، دا چې هماغه احزاب هماغه حزبونه چې دي یعنی برحق دي
مغه فارسی کې ورته راستګرا وایي. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze دا چې خلک مغه اوسیدونکي د یو ملک د آلمان د ملک خپله د قانون په هکله باندې پریکړه او تصمیم نیسي. Der Staat muss die Gesetze einhalten او بل دا چې دولت باید څه وکړي مطابق د مغه قوانینو باید عمل وکړي. پس کوم ځواب دغه سوال اړوند مربوط کیږي؟ دا چې دولت باید د قانون اړوند عمل وکړي. یعنی Rechtsstaat د دې په معنا چې دولت باید د قانون اړوند عمل وکړي. یعنی څه چې قانون ورته ویلي همغه رقم باید مخکې لاړ شي. پس دا ځواب مو شو صحیح، نور ځوابونه غلط دي. 54. Swaal ته راځو. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland؟ یعنی له لاندینۍ ځوابو څخه کوم یو یې د درې ډولو قواو څخه نه شمیرل کیږي. له لاندینۍ څلور ځوابو څخه کوم یو د درې ډولو قواو څخه نه شمیرل کیږي؟ Legislative مقننه قوه، Judikative قضایه قوه، Executive همغه مجریه قوه، او یا هم ډیرکټیو چې له لوړپوړو چارواکو څخه دوی ته دستور وشي. پس دغه سوال ته کوم ځواب مطابقت کوي ورسره دغه سوال سره موږ؟ دغه آخري، ځکه موږ درې ډوله قوې ولرو چې یو یې مقننه ده لیګسلاتیو، بلې یودیکاتیو همغه قضایه قوه، او بله درېګونې مغه قوه څه نومیږي؟ اگزیکوتیو همغه مجریه قوه. پس درې واړه ځوابونه اصلا د قوو مربوط کیږي او کوم چې نه کیږي دغه سوال پورې اړه لري هم ډیرکټیو چې له لوړپوړو چارواکو څخه څه وشي؟ دستور دوی ته وشي. راځو 55 سوال ته. دې سوال ځواب ویلي چې was zeigt dieses Bild؟ دغه تصویر تاسو ته څه درښیي؟ یعنې تاسو چې دغه تصویر وینئ تاسې کوم ځواب ورته انتخابوئ؟ اول den Bundestagssitz in Berlin، د آلمان د مجلس مغه شورا چې ورته وایي په برلین کې، das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe همغه ستره محکمه، همغه د موږ په سیستم باندې ستره محکمه چې په کارلسروه ښار کې ده، das Bundestagsgebäude in Berlin همغه د سنا مجلس چې د برلین کې، یا هم das Bundeskanzleramt in Berlin د صدر اعظم دفتر برلین کې. پس تاسو هم شاید له دې ځای څخه لیدنه کړې وي. دې ته څه وایي په آلمان کې؟ یعنې په دغه تصویر کې د کوم یو مربوط کیږي؟ د کوم یو ځواب اړوند مربوط کیږي؟ د Bundestagssitz همغه د آلمان د مجلس شورا په برلین کې چې ده. پس دا ځواب مو صحیح دی او درې نور واړه ځوابونه مو غلط دي. اوکې gut zu 55 Swaal ته. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung؟ Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung؟ یعنی دا چې کوم یو دفتر د څه شي مربوط کیږي؟ د همغه بخشدارۍ مربوط کیږي په آلمان کې. په آلمان کې له لاندنیو دفترو څخه کوم یو دفتر یا ریاست د بخشدارۍ مربوط کیږي؟ Pfarramt د کلیساو اداره، Ordnungsamt همغه د ترتیب و تنظیم د ښار دپاره اداره، Finanzamt د مغه د مالیې اداره مربوط، Auswärtiges Amt د خارجه امورو اداره. پس کوم ځواب صحیح دی له لاندنیو څلور ځوابو څخه؟ Ordnungsamt همغه د ښار د نظم د ترتیب دپاره چې ورته وایي همغه Ordnungsamt چې تاسو ساتر شاید لیدلي وي مثلا په ځینو
فستو کې مثلا دی دغه رقم ته هغه لري Ordnungsamt په نامه باندې. پس درې نور ځوابه غلط دي. ځو اووه پنځوسم سوال ته. Wer wird meistens zum Präsidenten, zur Präsidentin des Deutschen Bundestags gewählt? یعنی له لاندینۍ څلور ځوابو څخه څوک زیاتره د آلمان د مجلس د شورا په حیث باندې انتخابیږي یا هم هغه معرفي کیږي؟ اول der die älteste Abgeordnete im Parlament یعنی د آلمان د پارلمان همغه پخواني وکیلان. دوهم پخواني هدف علت یعنی عمر زیات وي یعنی زاړه واوسي زیاتره. Der Ministerpräsident یا Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes همغه د آلمان د غټ ایالت نخست وزیر چې ورته وایي لومړی وزیر. یا هم ein ehemaliger Bundeskanzler, eine ehemalige Bundeskanzlerin له مخکینیو صدر اعظمو څخه یو دانه. ein Abgeordnete der stärksten Fraktion د ډېرو قوي اړخو احزابو یو وکیل یا یو وکیله. پس له دغه څلور ځوابو څخه کوم ځواب زموږ صحیح دی؟ eine Abgeordnete der stärksten Fraktion. پس یو دانه نماینده دی کوم حزب څخه چې زیات هغه ولري څه ورته وایي زیاتې چوکۍ په پارلمان کې ولري یعنې زیات رای واخلي په انتخاباتو کې. له دې څخه یو دانه معرفي کېږي د څه شي په حیث باندې؟ د آلمان د سنا د مجلس د رئیس په حیث باندې. پس دغه درې نور ځوابونه مو غلط دي. اته پنځوسم سوال ته راځو. Wer ernennt in Deutschland die Ministerinnen der Bundesregierung؟ یعنی په آلمان کې څوک د ټولو وزارتونو وزیران انتخابوي؟ څوک انتخابوي؟ der Präsident یا die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes همغه د سترې محکمې همغه مشر یا همغه قاضي القضات چې ورته وایي موږ ورته وایو. یا هم der Bundespräsident die Bundespräsidentin همغه رئیس جمهور یې. der Bundespräsident der Bundesratspräsident یا die Bundesratspräsidentin چې همغه د سنا د مجلس رئیس وایي ورته. der Bundestagspräsident die Bundestagspräsidentin د شورا د مجلس رئیس. دا د سنا د مجلس او د شورا. مثلا موږ څه لرو؟ پارلمان لرو او ولسي جرګه. اوکې. پس له دغه څلورو ځوابو څخه څوک د آلمان د دولت وزیران تعیینوي؟ ډېر اسانه ځواب یې Bundespräsident. چې څه ورته وایي Bundespräsident ته؟ رئیس جمهور ته. رئیس جمهور خپله د دې صلاحیت لري چې د آلمان وزیران څه رقم ته کړي؟ انتخاب کړي. راځو نه پنځوسم سوال ته. Welche Parteien wurden in Deutschlands 2007 zur Partei Die Linke؟ یعنی له لاندنیو احزابو څخه کوم یو یې په 2007 کال کې څه شي په نامه یاد شو دی؟ لینک په نامه یاد شو. Okay, CDU und SSW, da ist PDS und WASG, CSU und FDP, Bündnis 90, die Grünen und SPD. کوم یو حزبونه په 2007 کال کې یو ځای د لینک حزب تشکیل کړل یا رامنځته راوړ؟ ډېر اسانه ځواب یې دی PDS und WASG. ځکه چې CDU اوس شته دی، CSU شته دی، FDP شته دی، Bündnis 90 شته، Grüne شته دی او SPD شته. دا نو ټول احزاب اوس شته دي. فقط دغه دوه حزبونه وو چې په 2007 کال کې یو ځای شول او د لینک په نامه باندې حزب منځته راوړ یا تشکیل کړ. اوکې،
ځو خپل شپېتم سوال ته. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur. په آلمان کې هماغه دوه مهم ارګانونه چې کوم دي، یو د موږ په سیستم باندې چې موږ ورته څه وایو د شورا مجلس او د سنا مجلس، هغه ولسي جرګه او پارلمان. دغه دواړه څه شي اړوند مربوط کېږي، د کومې قوې یا هغه د کوم نهاد مربوط اړوند کېږي؟ اول اگزیکوتیو چې مخکې مې هم تاسو ته وویل اجرایه قوه، لیګسلاتیو مقننه قوه، ډیرکټیو له لوړپوړو چارواکو څخه دستور اړوند مربوط اداره، او یودیکاتیو قضایه قوه. پس کوم یو یې دغه دواړه باندې مربوط کېږي؟ ادارو پورې مجلس، شورا مجلس او سنا مجلس پورې کېږي، اړه لري یا هم تعلق لري ورباندې؟ لیګسلاتیو مقننه قوه. دغه دواړه د مقننې قوې اړوند ادارې پورې اړه لري. اوکی، دا هم شو شپېتم سوال. ځو یو شپېتمې پوښتنې ته. Was bedeutet Volkssouveränität? Was bedeutet Volkssouveränität؟ یعنی د ملت یا د دولت حاکمیت یعنی د څه په مفهوم دی، څه په معنا دی؟ Volkssouveränität هماغه د ملت حاکمیت ته وایي. څه په معنا دی؟ څلور ځوابات راځو. Der König, die Königin herrscht über das Volk. دا چې هماغه شاه، هماغه پاچا په خلکو باندې حکمروایی وکړي یا دولت وکړي. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. دا چې د ملک د مملکت هماغه ستره محکمه څه په هغه د څه لوړوالی لري یا هم برتریت لري د اساسي قانون څخه. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus. دا چې تجاري اتحادیې او هغه تجاري اتحادیې او صنفونه د دولت سره یو ځای حکومت منځته راوړي، او یا هم die Staatsgewalt geht vom Volke aus چې د دولت قدرت او اقتدار د خلکو اړوند دی. یعنی د دولت اقتدار او قدرت په خلکو پورې اړه لري چې خلک تشکیلوي. پس کوم ځواب صحیح دی دوستانو؟ څلورم ځواب ډېر اسانه. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. یعنی Volkssouveränität څه ته وایي؟ هماغه د ملت حاکمیت دی دې په هکله باندې چې د ملک اقتدار د یو مملکت اقتدار په خلکو پورې اړه لري. د نور ځوابونه غلط دي. ځو دوه شپېتم سوال ته. Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird, nennt man das کله چې یعنی د آلمان د انتخاباتو د آلمان د ایالتي انتخاباتو د مجلس څه په نامه یادېږي؟ Wenn das Parlament eines deutschen Bundeslandes gewählt wird، کله چې پارلمان د یو ایالت د آلمان انتخابیږي څه په نامه یادېږي؟ ده یعنی د یو ایالت پارلمان چې انتخابیږي څه په نامه یادېږي؟ Kommunalwahl. دا معنا چې دغه حوزه اړوند انتخابات، Landtagswahl د ایالات اړوند انتخابات، Europawahl د اروپا اړوند انتخابات، او Bundestagswahl د شورا د مجلس انتخابات چې هغه د شورا مجلس کېږي. پس کوم یو ځواب مو صحیح دی دلته؟ ډېر اسانه، Landtagswahl. ځکه چې موږ دلته د یوه ډایچن بوندسلند اړوند موږ کوو انتخابات ترسره کوو پارلمان لپاره، پس دا Landtagswahl کېږي، یعنی د ایالت اړوند انتخابات. ځو درې شپېتم سوال ته. Was gehört in Deutschland nicht zur
اگزیکوتیو، یعنی په آلمان کې کوم له لاندنیو څلور ځوابو څخه په مجریه قوې پورې اړه نه لري؟ له دغه څلورو ارګانو څخه کوم یو دی مجریه قوې اړوند نه کیږي؟ Die Polizei Police, die Gerichte همغه څارنوالۍ، das Finanzamt همغه د مالیې دفتر، die Ministerien همغه وزارتخانې. پس کوم یو یې د مجریه قوې اړوند نه شمیرل کیږي یا هم د مجریه قوې اړوند نه ګڼل کیږي؟ همغه څارنوالۍ، die Gerichte. نور ځوابونه غلط دي. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in یعنی د آلمان فدرالی جمهوری فدرالی ملک نن له څه څخه تشکیل شوی دی؟ 4 Besatzungszonen له څلورو اشغالي یعنی اشغال شوي مخکې له اشغالي منطقو څخه، einen Oststaat und einen Weststaat له یوه شرقي غربي دولت څخه، 16 کانتونه له 14 کانتونو څخه چې ملکي تقسیمات دي، Bund, Länder und Kommunen له فدرال دولت څخه، له ایالات څخه او له ښارونو څخه. له کومو څخه تشکیل شوی دی؟ ډېر اسانه یعنی ډېر اسانه سوال او پوښتنه. پس ځواب یې له ملک څخه، له فدرال دولت څخه، له ایالاتو څخه او له ښارونو څخه. یعنی اول ملک د آلمان بوندسریپابلیک دویچلند دی، بیا له څه څخه تشکیل شوی دی؟ له ایالاتو څخه 14 ایالته او بیا هم په ایالاتو کې ښارونه دي. پس د نور ځوابونه مو غلط دي. ځو 45 سوال ته. Es gehört nicht zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages. له لاندنیو ځوابو څخه کوم یو ځواب د آلمان د شورا له مجلس څخه یعنی له لاندنیو څلور ځوابو څخه کوم یو ځواب د آلمان د شورا د مجلس اړوند وظیفه نه ده؟ شورا مجلس کوم یو لاندنی ځواب د شورا د مجلس یوه اړینه هغه دنده یا هغه اړینه وظیفه یې نه ده؟ لکه Gesetze zu entwerfen، قوانین او قانون څه رقم کړي؟ تدوین کړي. Bundesregierung zu kontrollieren، همغه دولت کنټرول کړي د آلمان. Den Bundeskanzler یا Bundeskanzlerin zu wählen، د آلمان صدر اعظم انتخاب کړي. Das Bundeskabinett zu bilden، د آلمان کابینه څه رقم ته کړي؟ تشکیل کړي. د وزیرانو کابینه البته Bundeskabinett. خب کوم یو د هغه وظیفه نه کیږي د شورا د مجلس له لاندنیو ځوابو څخه؟ ډېر اسان ځواب. ځواب یې دی Bundeskabinett. یعنی دا چې مغه د وزیرانو کابینه هیڅ پورې اړه نه لري په شورا مجلس پورې. مخکې مو وویل چې وزیران څوک ټاکي؟ صدر اعظم ټاکي. مخکینی سوالو کې. پس ځواب کوم شو؟ Bundeskabinett. نور ځوابونه غلط دي. ځو 46 سوال ته. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne؟ د آلمان ملي سرود چا لیکلی دی؟ Friedrich von Schiller، Clemens Brentano، Johann Wolfgang von Goethe، Heinrich Hoffmann von Fallersleben. له دغه څلورو نفرو څخه چا د آلمان ملي سرود لیکلی دی؟ Heinrich Hoffmann von Fallersleben. درې نور ځوابونه یې غلط دي. ځو 58 سوال ته. Was ist in Deutschland vor allem eine Aufgabe der Bundesländer؟ له ډېرو اړینو وظیفو د ایالتو کومه یوه اړینه وظیفه ده؟ له لاندې څلورو ځوابو څخه د آلمان 14 ایالته دي. هر یو ایالت یې همغه اړینه وظیفه یې کومه ده؟ Verteidigungspolitik، د هغه دفاعي سیاست یې، Außenpolitik، بهرنی سیاست، Wirtschaftspolitik، اقتصادي سیاست او
Schulpolitik همغه د مکتب اړوند سیاستي. پس کوم یو له دغه څلور ځوابو څخه اړین بخش یا اړینه وظیفه د هر ایالت آلمان ده؟ شولپولیتیک یعنی د مکتب سیاستی. او درې نور ځوابونه یې غلط دي. Zu später sollte. Warum kontrolliert der Staat in Deutschland das Schulwesen? یعنی په آلمان کې ولې آلمان څه کوي؟ کنټرول کوي، تعقیبوي مغه تحصیل یا زده کړه په مکتب کې. ځکه د دې لپاره ډېر اړین او مهم بخش څه دی؟ د مکتب اړوند دانش او هغه زده کړه چې دی همیشه څه کوي؟ تعقیبوي او کنټرول کوي. خو ولې وی کنټرولوي؟ له څلور ځوابو څخه باید یو ځواب صحیح اوسي چې ولې دی زیات د مکتب درس او تحصیل او زده کړه ډېر کنټرولوي، تعقیبوي چې څه مشکل پکې نه اوسي. اول weil es in Deutschland nur staatliche Schulen gibt. ځکه چې په آلمان کې فقط دولتي مکتبونه دي. دوم weil alle Schüler und Schülerinnen einen Schulabschluss haben müssen. ځکه چې هر زده کړیال مغه زده کوونکی د ښوونځي زده کوونکی باید څه ولري؟ یو دانه مغه شهادتنامه یو دانه ولري. weil es in den Bundesländern verschiedene Schulen gibt. ځکه چې په هر اړوند شپاړسو ایالتو کې مختلف ډول مکتبونه دي. weil es nach dem Grundgesetz seine Aufgabe ist. ځکه چې د اساسي قانون اړوند یوه وظیفه ده چې باید سره قند کې تعقیب کړي. پس د شپېتم سوال لپاره زموږ کوم ځواب صحیح دی؟ آخري ځواب. ځکه چې دا یوه وظیفه ده د اساسي قانون اړوند چې په اساسي قانون کې ورته امر شوی دی چې باید د مکتبو څخه دی څه وکړي؟ لیدنه وکړي، کنټرول کړي چې کوم مشکل او ستونزه پکې ونه اوسي. So, nach späterem Sollte. Die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wie heißt die unterste politische Stufe? یعنی د آلمان مغه د آلمان ملک چې دی له یو ډول ګروپي ساختار څخه تشکیل شوی دی چې درې مرحلې لري. اوکی، او دغه ټیټه یعنی له ټولو څخه په قدرت کې ټیټ ترینه سیاسي هغه څه ده؟ جنبه څه ده؟ یا سیاسي جنبه یا ما سیاسي رده دی چیش په نامه یادیږي؟ Stadträte مغه ښاري شوراګانې، Landräte مغه ایالتي شوراګانې، Gemeinden مغه د ښار شاوخوا ځایونه، او یا هم Bezirksämter مغه په حوزو اړوند ادارې چې دی اړوند کیږي. پس کوم یو ځواب له دغه سوال سره مطابقت کوي؟ نه شپېتم سوال Gemeinden یعنی همغه د ښار اړوند ځایونه د سیاسي لحاظ څخه ټیټ ترین بخش ده دی، او لوړترین به دغه نور دي. اول مثلا Landesräte دی، بیا شتات دی، او بیا هم Bezirk دی. اما Gemeinden چې دی د ښار یو بخش دی. اول لوړ ارګان د ایالت دی، بیا ښار دی، بیا حوزه ده، او د حوزې نه ټیټه چې ده بیا همغه د ښار ځینې بخشونه چې کېږي. اوکې، راځو او یوم سوال ته مو د نور ځوابونه مو غلط دي. او یوم سوال ته راځو. دلته څه ویلي دي؟ Wie der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann gibt Helmut Schmidt 1974 die Ernennungsurkunde zum deutschen Bundeskanzler. یعنی دغه تصویر او عکس تاسو وینئ په 1940 کال کې د آلمان همغه صدر اعظم چې په نامه ولا ګوستاو هاینمان هلموت شمیت څه ورکړي وو؟ مغه هلموت شمیت په نامه باندې یادېږي. د صدر اعظمۍ د انتخابېدو همغه سند یې ورکړی وو. Was gehört
zu den Aufgaben des deutschen Bundespräsidenten, der deutschen Bundespräsidentin. له لاندنیو وظیفو څخه یا دندو څخه کوم یوه یې د آلمان صدر اعظم پورې اړه لري له څلور ځوابو څخه. کومه وظیفه با یو صدر اعظم پورې اړه لري؟ sie führt die Regierungsgeschäfte، یعنی دی باید څه وکړي، دغه یا مغه نر یا ښځه صدر اعظم باید څه وکړي؟ د دولت د معاملاتو اړوند امور ته باید رسیدګي وکړي. یا sie kontrolliert die Regierungspartei، هغه څه کوي؟ همغه د حزب د دولت حزب اړوند اما دولت حزب سره هم کوي، کنټرول کوي. او sie wählt die Ministerinnen aus، هغه وزیران انتخابوي. یا sie schlägt den Kanzler die Kanzlerin zur Wahl vor، هغه صدر اعظم د آلمان دولت ته معرفي کوي. پس کوم ځواب دی چې له 9 سوال سره مو مطابقت کوي؟ کومه وظیفه ده؟ وظیفه ده چې دی یو وزیر انتخاب کړي. او بخیر آخری جواب ځکه چې یا sie schlägt den Kanzler die Kanzlerin zur Wahl vor، هغه څه کوي؟ کوښښ کوي چې وزیر څه رقم ته کړي، صدر اعظم انتخابات ته معرفي کړي. که په دغه تصویر کې چې تاسو وینئ چې مخکینی هغه څوک ولا بوندسپرزیدنت څوک ولا او بورته بوندسکانسلر څوک د آلمان رئیس جمهوری مثلا ګوستاف هاینمان و او هلموت شمیت چې د صدر اعظم په حیث باندې معرفي کړی و. او دغه له ټول څخه اساسي دنده څه ده چې همغه صدر اعظم انتخابات ته ور معرفي کړي چې دغه د ما صدر اعظم دی او رایه ورته ورکړل شي. پس څو یوم سوال ته Wo hält sich der deutsche Bundeskanzler, die deutsche Bundeskanzlerin am häufigsten auf? Am häufigsten ist ja sie، یعنی د آلمان صدر اعظم ډیری وخت په کوم ځای کې مصروف وي په کار کې؟ د آلمان صدر اعظم ډیری وخت د کار له لحاظه په کوم ځای کې زیات مصروف وي؟ دلته لیکلي چې am häufigsten ist ja sie، زیاتره وقت په کوم ځای کې دی مصروف وي؟ مثلا in Bonn یو ښار دی. weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden، په بون کې ځکه چې هغلته د صدر اعظم مغه دفتر همغه غټ ځای und der Bundestag befinden، او بل دا چې د آلمان د شورا مجلس مغلته دی، دوه ځایونه هغلته دي په بون کې. او بل auf Schloss Messeberg یو قصر دی چې په نوم یې مسبرګ هغلته وي، ځکه چې dem Gästehaus der Bundesregierung د آلمان د یو ډول میلمنو دپاره یو ځای دی، ګسټ هاوس ورته وایي چې په کوم ځای کې دی؟ بوندسریګیرونګ د آلمان دولت کې یو ځای دی، هغلته مصروف وي. یا هم um Staatsgäste zu empfangen، تر څو وکولی شي چې د آلمان د دولت همغه میلمانه څه رقم ته کړي؟ ښه راغلاست ورته وایي او د هغو څخه استقبال وکړي. auf Schloss Bellovo، د بلوو په قصر کې dem Amtssitz des Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin چې اصلي دفتري ځای همغه د آلمان د صدر اعظم یا د آلمان د رئیس یا د رئیس اړوند کېږي um Staatsgäste zu empfangen، تر څو دغه آلمان دولت همغه میلمانو ته ښه راغلاست وایي، د هغو څخه استقبال وکړي. یا هم in Berlin، په برلین کې weil sich dort das Bundeskanzleramt und der Bundestag befinden، په برلین کې ځکه چې په برلین کې څه دی؟ د آلمان د صدر اعظم دفتر دی او همچنان د شورا مجلس هلته موقعیت لري. پس د یوم سوال لپاره مو کوم ځواب صحیح دی؟ آخري دی، ډېر اسانه. اکثره وخت صدر اعظم د آلمان په کوم ځای کې په کار مصروف وي؟ په برلین کې، ځکه چې هلته هم خپل دفتر دی هم مجلس د شورا مجلس. او درې نور ځوابونه یې څه رقم دي؟ غلط دي.
او راځو دویم سوال ته. Wie heißt der jetzige Bundeskanzler, die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland? اوسنی صدر اعظم د آلمان چیش به نام یادگی؟ گرهارد شرودر، انگلا مرکل، فرانسیسکا گیفه او یا هم اولاف شولز. د آلمان اوسنی صدر اعظم چیش به نام یادگی؟ اولاف شولز. ډیر آسانه جواب. مخکینی انگلا مرکل و او اوس څه نومیږي؟ اولاف شولز. Drittens سوال ته. Die beiden größten Fraktionen im Deutschen Bundestag heißen zurzeit. د اوس مهال لپاره په آلمان کې دوه ډیر غټ جنا د شورا د مجلس کوم دي یا چیش په نامه یادیږي؟ CDU, CSU und SPD. Duhami, die Linke und Bündnis 90, die Grünen, SPD und FDP und SPD. Auch آخری, die Linke und FPD. پس جواب چه ده؟ CDU, CSU مرتوی او SPD. دغه دوه دانه جناح د شورا د مجلس اړوند چې دی په پارلمان کې هغه د اوس مهال لپاره ډیر زیات طرفداران لري او د نور ځوابونه چې دی بیا غلط دي ځکه د هغوی نفوذ په پارلمان کې ډیر کم دی. راځو څلرویم سوال ته. Wie heißt das Parlament für ganz Deutschland? یعنی د آلمان مغه ټول پارلمان د څه په نامه یادیږي؟ Bundesversammlung, wir haben Volkskammer, wir haben Bundestag, wir haben Bundesgerichtshof. پس دغه سوال جواب مو هم بوندستاگ دی. د پارلمان د ټول آلمان د پارتیش په نامه یادیږي بوندستاگ چې په برلین کې دی. نور جوابونه مو غلط دي. او آخري پوښتنې ته دغه ویډیو دپاره راځو. Wie heißt Deutschlands heutiges Staatsoberhaupt? Wie heißt Deutschland heutiges Staatsoberhaupt? د آلمان د اوسنی رئیس جمهور د فعلي رئیس جمهور نوم څه دی؟ فرانک والتر شتاینمایر، بیربل باس، بودو رامیلوف او یا هم یواخیم گاوک. یعنی د آلمان د اوسنی رئیس جمهور نوم څه دی؟ ډېر اسانه. نوم د آلمان د اوسنی رئیس جمهور هم فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور دی. بیا صدر اعظم دی، همدغسې بیا نور مخکې کار ته راځي. دا هم شوله زموږ درېیمه ویډیو. هیله ده چې له دغې ویډیو څخه مو هم یو څه زده کړي وي او له تاسو سره د امتحان په بخش کې مرسته وکړي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. تر بیا ښې چارې.